د روانې میاشتې په شروع کې ترهګرو په چترال کې برید وکړو خو د ناکامۍ سره مخ شو. څېړونکي وایي که دغه یې پیل نو پایه د هنګو او مستونګ د ترهګر بریدونو سره وشوه. د یو څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینډ سکیورټي سټډیز تر مخه د اګست په میاشت کې په ملک کې څه 9 نوي بریدونه شوي چې د کال 2014 نه را په دوی خوا په یو میاشت کې تر ټولو زیات شمیره ده. وروستو کې په پیښور کې د فوجي او سیول چارواکو غونډې ته د فوج سرلښکر جنرال عاصم منیر وینا کړې وه چې د پاکستان فوج په خیبر پښتونخوا کې دایمي امن او ثبات پر ځای کولو کې خپل رول لوبوي. خو دغه وینا په داسې مهال راغلی چې ترهګر بریدونه سیوا شوي او خلکو کې بې ارامي خوره شوې ده. څېړونکي وایي وخت راغلی چې حکومت او فوج خلکو له یو داسې فورم یا د سیاسي جماعتونو د لارې را یو ځای کولو موقع ورکړي چې د ترهګرۍ خلاف ټول یو شي او کومو خلکو چې زړه غورځولې دغه خلکو له باور ورکړی شي او اعتماد پر ځای کړی شي. زما په خیال باندې دی وخت کې به حکومت ته ډیر زیات داسې کوټلې سکار وکول غواړي چې د خلکو د غورځېدل زړه ورسره روچت شي لکه د اعتماد واپس بحال شي. نو زما په خیال باندې په هغه کې هر څه کې دی شي په هغه کې قوم هم را غونډول کې دی شي چې د ټول قومي جماعتونه یو ځای کېني او یو شریک فیصله وکړي او ټول خلکو ته اوخی چې په فیصله باندې عمل هم روان شو. څېړونکي وایي تیرو کلونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات د لارې به فشار راوړل کېدلو خو هغه وخت امریکا افغانستان کې وه. اوس دغه سټراټیجي په ځای د پاکستان امنیتي پالیسو کې بدلون ضرورت دی. بل ګاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ مخنیوي لپاره تګلاره جوړولو ضرورت دی. یو خو ستا په ریاست کې د نن پاکستان خبره وځو کوم یو پالیسي چې کوم نه پاغي کې کمې ماده ښکاری هغه کمې داري چې دا کوم بیانیه چې کوم دا خلک چې کوم خرڅي مخکي دغه مخنیوي لپاره ماته نه ښکاری داسي چې په جامعه توګه باندې داسې سکار روان وي. دویم نمبر خبره داسې په منطقه کې چې افغانستان پاکستان ایران او دا هیوادونه خپل منځ کې په سیاسي کړکېچ کې مختوي یو بل سره نښتي وي نو هم دغه فائدہ به دغه ډلو ته رسي. نو یو خو دغه سیس دی چې د دې هیوادونو ترمنځ هم داسې یو مستقلاً یو تګلاره چې دا به موږ څنګه د مخنیوي. څېړونکي وایي د پاکستان حکومت او فوج ته د ترهګرۍ نوې لړۍ پخوانی پالیسو او طریقو په ځای د خلکو اعتماد سره کوټلي ګامونه اغوستو او جامع پالیسو باندې عمل کولو سره د ترهګرۍ مخه نیول د وخت ضرورت دی. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، VOA ډیوا، پیښور.